دا ماشوم یې خورې کا دا ماشوم یې خورې کو زما د ګل په شان مور یې خورې کو زما بابا کم بچ کو ټول خلک یې بچ که زما بابا نر سړی و 27 ډزې وخوړل جي په د خپل سینه او د خاورې کې شهید شه دا د ډي اس پي دیارخان شهید کور دی دا مې د بابا اخري الفاظ زما مې ته ویلي وي چېرته یې شهید را شهید شم نیاسې نه ګوره چې وجاړئ ما خپل پلار ولیدو په وینو کې ککړ 30 ډزه 20 ډزه ما پلار لګېدلې وجنګېده الحمدلله په باداره یې جنګېدلې دي سینه دې وکته دغه بالکل د بابا سینه مې کتلې شاته شوې نه دی پلار نشته موږ ټول یتیمانان یو 3 یتیمانان ته ولر دی یو یتیمه کمره کې دننه ده یو سرتوره کمره کې دننه ده بسم الله الرحمن الرحیم دا ما دیوال دا رجیدلې پلستر یو کچه لاره یو څښا شان نالی او تنګه لار او دلته کې وران ویجاړ چوکاټ نو دننه کور دی د شهید دیارخان ډي اس پي 27 ډزې وخوړل جي په د خپل سینه او د خاورې کې شهید شه دا د ډي اس پي دیارخان شهید کور دی دننه احوال هم درته ښیم د دې خاورې بچې او د وردی دا خاوند د دې خاورې دپاره دا خپل بارود په خپل سینه ښخوي خو د هغه اساسه څه ده د کری دا کور راځئ ما سره د شهید ډي اس پي نه ته ماله ده چې یو بار دا تاسو د پولیس والا کتلي د کچا کور ته بهر بلا پولیس ولاړ دی سمه دنیا ولاړه ده مشریز وی وسره ولاړ دي چې پولیس کې کانسټیبل دی او 2 کال مخکې برتی شوی دی سنانی نوم دی دا دغه بچی هم دی او دغه دی او دا وړه لور فجر یو لوري واده ده سبا یو 100 روپے میاش دا کور دی نیولې او ما خیال دی چې دا ډېر پخوانه دا کور دی شل کاله د کرے پکور کې ډي اس پي صاحب د خپل بچی ساتري سبا سنانه څنګه بسم الله الرحمن الرحیم بس خیو دا الفاظ را سره نشته زه څو ویم څو نه ویم دا خلک وایي چې ډي اس پي دی دا خو غټه بنګله وایي څه ځای وایي زما خو هم یقین نه راځي دا څه دي دغه بابا بنګله ده دغه تاسو کتی شه دغه کچه لار ده دا کچه کور ده چې باران شي بیا لاره بند دی بیا لاره بند دی که لښتي والا راشي خټې واچي لاره بند دی دغه زما بابا ایمانداري ده زه به ده ویم دا زما بابا ایمانداري ده کله پلار ته ویلي چېرې بابا د دې ځای نه خو مو باسې چې باران شي بیا تم نشي وتی څو پیرم بابا ته ویلي مې بابا چېرته ښکلې ځای ته ځو مې ته ډي اس پي او یې زویه بچي زما دونه اخراجات نشته زه تاسو له چېرته حیات آباد کې یا بل داسې ځای کې حیات آباد خو ډېر ایکسپنسیو وي چېرته بل ځای کې زه تاسو له کور انسان بچي زما د 11-12 روپو نه زیات وس نه کېږي زه وي تاسو ساتم بیمار په خپله شوګر بیماره مې د شوګر بیماره او بس وجنګېده الحمدلله په باداره یې جنګېدلې دي سینه دې وکته دغه بالکل د بابا سینه مې کتلې شاته شوې نه دی 2 بجې تللی دی بابا 8 بجې زما بابا شهید شوی دی او تر تسلیم شوی ورته نه دی بابا سره 7 کسان تسلیم شوي زما بابا نه تسلیم شوی یو مدثر یو بابا دا نه دی تسلیم شوی بابا د اخري الفاظ ده چې مړ به شم خو تسلیم به نه شم دې وطن دپاره دې خورې دپاره د انګو د خلکو دپاره زما بابا د انګو د خلکو دپاره خپل دا ماشوم یې خورې کا دا ماشوم یې خورې کو زما د ګل په شان مور یې خورې کو زما بابا کم بچ کو ټول خلک یې بچ که زما بابا نر سړی و سر چې وتو د کور نه دا مې د بابا اخري الفاظ زما مې ته ویلي وي چېرته یې شهید را شهید شم نیاسې نه ګوره چې وجاړئ
د شهید قبر لتلو د بل شهید قبر لاغه باندې سلامي لوي ک چرته شهید شوم بخنده خوشاله هغه ته څه پته چې ما خام وځ په خپل شهید کېږم په وینو کې ککړ بر اعظم زما امی زما د بابا ترمنځ د 50 غز فاصله او زما امی د انګو په پولیس لین هډ کوارټر کې و ما خامو زما بابا لاش پروتو داغه جسم پروتو زما امی خبر شوی نه ده نه غدا کور نه وته ده زما امی خپل پختو کړي ده دا زما د بابا عزت بچ کړي دي په یو وړه کمره کې زما امی ال تناسته او زه چې په خبر نور رسیدم ما خپل پلار ولید په وینو کې ککړ اتیش دزه ویش دزه ما پلار لګیدلې خو بیا هم هار نه دی منلی زه په خپل پلار ډېر فخر کوم چې زما پلار یو نر سړی و یو د نر سړي زوی و او انشاءالله بابا دغه یو خبره چې برتې کولم وي زویه وی ګوره چې کور ته یو میاشت مخکې راته وي زویه په دلته پېښور حالت خراب وي زویه وی ګوره جنازې له به یې نه درځم که په سینه د ګولې نه یې خوړلې دا مې بابا اخري الفاظ ماته دا اوس په هندوستان کې یو ډېر لوی کاکروچ پارټي او جنتر منتر سټوډنټان روچت او خو جنګېدل او د هندوستان وزیر اعظم نه داسې خوړی وویسته چې کوم وزیر دغه استعفا واغښته خپل مطالبات یې پاغي ومنل هغه کې یو سړی هغه کې یو سټوډنټ یو طالب علم یو صحافي له انټرویو ورکوي وایي باچا خان وې چې دا کم زما مرګري دي سینې وې ولټه کله یو کس پاملا غزار خړلی ګولې خړلی زبته رستو شم نو دا الفاظ د هندوستان په دغه تحریک کې یو سټوډنټ وې او دنیا اوریدل چې د باچا خان سره لګیدل چې څومره کارکونو یا څونه خلکو څونه پښتانو ناغي چې کله ډیډ باډي او کتل شوي نو ټولې ګولې پسینه خړلې دیار خانم د باچا خان د کلیو او سبا ګولې پدې زخرو خو خور چا سره شریکول نشو قدرمنو په دهشتګردي او د دې لهر د ټولو نه زیات نقصان دی خوري خلکو لا او بیا دا غینه پس د پولیس ډپارټمنټ لور ویل کېږي چې په دې یو میاشت کې سکم 200 پولیس والا دا شهیدان شو او قدرمنو په دغه معرکه کې هم چې کم دیار خان ډي اس پی صاحب شهید شو نو هغه سره نور هم سيولس پولیس والا ویل کېږي چې شهیدان دي او 34 زخمیان تب هم د کرے په دې کور کې پیدا شوی او جیزم هم دلته پیدا شویم بیبي د وسنګ بس خدا اوس تسلی ولا ورکو او جی یو شهید زوی کنه اړو دې مضبوط دي کنه شیر بچي او جی د شیر بچیم سنانا بلا پولیس والا را جی پی او سی سی پی سے دا سی سی لیټ نشو بس تر اوسه پورې مونږه کله انګوته منډې مولې د بابا یو شي پسې کله کلی کې وه آی جي صاحب بل ځم راتلو خو بیا ورته مونږ وویل چېرې مونږ پېښور ته درځو پېښور ته به لاړ شو نو بیا اسوات دماکه شو اسوات ته لاړو نو په ورځ دغه شو نن پرون چې علم و پرون هم راتلو خو پرون نه لیټ شو نن آی جي صاحب مونږ له راځي فجر څنګه را خیم دا کاکې سوي دې ته دا پته نشته چې پاپا چرته دی څه شو بابا دې ته موږ نه دی کړی نو ستا سترو کې چې کوم یو ښکې راشي دا به دې نه کتلې دا تاسو دې نه تپوس وکړئ چې دا تاسو ته څه څه وایي شو زویه په دې کور کې به زما خل ټول نیازبینه همدغه فجري کنه؟ انتظار و د بابا 2:30 بجې چې 2 بجې چې بابا وته دی ته بچې چې ماښام راشم آیس کریم به روډو بخورو ماښام چې پلار مې رالو ما د په تابوت کې پلار را دن نه کو سنانا او د نرسري بچي قام ګورسه پلانان ډیر دي خو ستا پلار په دغه د خوره فخر کوي پښتنو په فخر کوي ته د یو شهید بچي الریډي د شهیدانو په دې فورس کې ته هم لګي اوس په او ستا چې کومه جذبه ده بر نور ډیر اوچته ځکه چې ستا په دې دورشل باندې د شهید لاش را دن نشوي دي رب کائنات تیو کې چې دا خوره دغه غمازیانو پاکش او دا چې کومه قربانه دا چې کوم د قربانو تسلسل د پولیس ډپارټمنټ روان دي زه مې کینو کا دا چې په ټول دنیا کې بل داسې فورس ني ستاسو نیوکه خو ډېری وي چې ډي اس پی د صاحب دا وګه د ګلونو ډکه ده نو د دیار خان دا وګم د ګلونو ډکه و خو صاحب کورې دا کړو دا سړی چې او ډي اس پی خو صاحب دا معلومات ده دا چې کم ډي اس پی کم شهید شو نو د به اساس نه پلار د سوګټل سي د تفریخ دي کنيشت سنانا
پلار مې یو ګاډی اغشتی دی په کش باندې د دغه نه جي پي فنډ یې خپل روغ کې د هغې پیسې لا موږ باندې قرض پاتې دي هغه هم ولې زما تره او ماماګانو په دې وخت اوس ډي اس پي په موټر سایکل مه ګرځوي دي یو ګاډی د له وړوکي ګورو وي چې په هغې کې ګرځي د هغې قرضونه لا په موږ پاتې دي دا دی داسې ډي اس پي خو ما چې ته نه لیدلی سنانه تاسو بس پلار سره دا ډسکشن کو موږ چې پلار ته کله هم څه خبرو که خواهشات مو ډېرو ځکه چې خلکو ته به هم کته بابا به یو خبره کوله بچي وی اخرت ځان له نه تباه کوم نه تاسو له تباه کوم وی سخته تیره کې هلته به راته تیرو دا د بابا خبرې وي د بابا د لاس نه څوک ازار شوي دي نیچر ته کې کرپشن یو روپۍ کړی چې یو روپۍ کرپشن یې کړی زمونږ کور به دا نه زمونږ به ګاډي و بنګلې به ویارسو هېڅ هم نشته دا بابا ایمانداري ده پلار دې نن اته مرز د چې نشته نن دغه کمې کمې خو زه تاسو ته څه ویم پلار نو پلار نشته موږ ټول یتیمانان یو درې یتیمانان ته ولاړ دي یو یتیمه کمره کې دننه ده یو سرتوره کمره کې دننه ده زما بابا 2010 نه په دې جنگ کې شروع دی کله په ګرنیټ لګېدلی دی کله په دماکه کې لګېدلی دی او آخر 27 ډزه ولګېدو هم چې کالتوس ورسره ختم شو د بابا د دغه دهشت نه د هر څه نه به بیارېدو نرو پښتونو کارتوس نه ختم نو دیار بل جنګېدو به چې کالتوس نو ختم سوال نه پیدا کېږي زما بابا رستو شوی و ډېره ډېره مهرباني سنانه کوټه کې همداسې چې کوم پولیس والے شهیدان زما خو څلوېښتو پورې هغه هم هغوی سره کارتوس ختم شو سر خوړلې سینې خو ډېرې دي خو کارتوس تاسو سره نشته پیټې کارتوس ورته نو نران خو د سره شته یې خو د خپلې ککرې ساتلې دي له دي چې په دې خبره قربان شي خو ستا کارتوس سر خوړلې ختم شي که نه کارتوس په پیټو دی سینې حاضرې دي پاکستان زنده باد پولیس فورس زنده باد آی جی پی خیبر پختونخوا هم د دیار خان ډي اس پي دواله راغلو او ما د صرف یو تاسو کو او هغه دا چې آیا موږ سره د کارتوسو څه کمې دی نو دا غي جواب صدا سے ہو बेहतरीन लड़ती है पूरा मुकाबला करती है सही कारतूसों की कमी होती है इतनी लड़ाई होती है जो आपने देखी वहाँ तो इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच देर से मिली कली